یو زیم یو میار دی نه غماشته نه ریبار روان دی ملنګ جان سره اشنا جنت ته ځي وایي د لوټو خاورو کور دی وي خیر په لوګو تور دی د لوټو خاورو کور دی وي خیر په لوګو تور دی وي ټوله دنیا اور دی وي بس یو خوږه مور. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن کتونکو المدینه د کورم فیضن ته مخاطب یم. قدرمن کتونکو د کور مې یو بل خسته شعر زلمی شعر جاوید ملنګ را سره کېناستی کې پروګرام کې اټول نوال پروګرام کې هرکلی او ډېر مینه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. جاوید ملنګ ورا څنګه امن دی ژوند ښه تېرېږي. خیر. جاوید ملنګ څومره وخت شعر شاعري کوې؟ نو والا شعر او شاعري سره خو مې ډېر وخت نه شوق و خو چې کله مې اول کلام لیکلی و 2020 اوله میاشتې کې مې اول کلام لیکلی و. دا ټیک ټاک دنو ته کله راغلی؟ ټیک ټاک دا خو زما یاره 2 میاشتې کېږي او 50,000 فالوور مې پکې جوړ کړي. ماشاءالله. مونږ هم پهله ځل څه وکړه چې تو ویډیو آره پرې ته راتله د ما عزت څنګه پیمه شوې ورکې د ما 1000 فالوور دې پیدا کړه؟ دا خو زما مخکې یو د فیسبوک پیج و بس مرګلو راته ویل چې ته یو ټیک ټاک یو جوړ کړه که نه نو بیا هغه دپاره ته چینل جوړ کړه نو ته به ډېر مخکې لاړ شې بس هغه دپاره ما کوم شعر و چې ته مطلب پوریو ته وخیل مطلب خلکو ته وخیلی؟ هغه خو زمونږ په کلي کې یو انداسې یو هم خاصه و خو په ټیک ټاک کې دی او خانخیل ټیپس نومیږي او خیاط نومیږي او خانخیل ټیپس نام یې ورکړی ایډي ته. ها یم کور مې دی؟ هو د کور مې. ها کوم شعر مطلب چې تو پوریو ته لوړه؟ اول خو زما کوم شعر و وایي د تیرا بنګ څه عجیبه نشه ده په سړي ښه لګي خوږه نشه ده او زه د خپل یار سترګو ته ځکه ګورم زما د یار سترګو کې ښه نشه ده او د دنیا خلکو باندې نه پوهېږم څوک وایي ساس څوک وایي ټپه نشه ده. ډېر ښه. دا خپل شعر دی؟ دا مې خپل شعر دی او دا خو زما غزل دی خو غزل نه مې یو 2-3 کړې ویلې کړي او بیا مې ټیک ټاک یې ورکړي بس پیمه شو. خو نن به سره شعري کوې؟ نن به څه غزل شریک کوم. ارشاد. او د غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي وایي طبیبه مه مې کړه علاج مړه بیمار ښه یمه طبیبه مه مې کړه علاج مړه بیمار ښه یمه مطلبي یار نه خو زه اوس داسې بېیار ښه یمه. ډېر ښه دی. او ستاسو خبرې زما وینې په وطن لاړې دي ستاسو خبرې زما وینې په وطن لاړې دي خلک دې وایي چې غدارې نو غدار ښه یمه او ما د ژوندون په کږو لارو باندې مه لېږه نور ما د ژوندون په کږو لارو باندې مه لېږه نور د میروایس او د خوشحال بابا په لار ښه یمه. او غزل دی چې وایي مین په تا یم د خبرو د څه چل نه راځي په تور جانان باندې زما د رقیب حل نه راځي مین په تا یم د خبرو د څه چل نه راځي په تور جانان باندې زما د رقیب حل نه راځي او په جماعتو کې ماشومان مې بې ګناه مه وژنه زما په خوله باندې به نوم بیا د مورچل نه راځي. ډېر ښه. او عمر مې تیر کړو په ازغو کې یم د ګل په ارمان عمر مې تیر کړو په ازغو کې یم د ګل په ارمان ازغي رځي مړه په لاسو کې مې ګل نه راځي او نن یې ریبار ته ویل چې څه شو ملنګ جان لیونی نن یې ریبار ته ویل چې څه شو ملنګ جان لیونی مودې شوې تېرې اوس بیخي هغه په اګل نه راځي. او بل غزل دی چې ارشاد. اول بخښنه غواړو دا چا ویل چې یوازې به ملا جنت ته ځي دا چا ویل چې یوازې به ملا جنت ته ځي بچي د دریا خان به خامخا جنت ته ځي او اغیار ویل پښتانه خو کاپیران او دوزخیان دي اغیار ویل پښتانه خو کاپیران او دوزخیان دي اوس ټولو نه به مخکې پښتونخوا جنت ته ځي. ډېر ښه. او دا لاړو جنتي شو دا د خدای په لار شهید شو دا لاړو جنتي شو دا لاړو جنتي شو دا د خدای په لار شهید شو دا ټوکې نه دي دا به په رښتیا جنت ته ځي. او ما تیر کړل تکلیفونه ستا دپاره په دنیا کې ما تیر کړل تکلیفونه ستا دپاره په دنیا کې اوس ما سره به ستا د مخ رڼا جنت ته ځي او یو زیم یو معیار دی نه غماشته نه ریبار یو زیم یو معیار دی نه غماشته نه ریبار روان دی ملنګ جان سره اشنا جنت ته ځي. ډېر ښه. یو ځل بیا ورته وایي مننه یو زیم یو معیار دی نه غماشته نه ریبار روان دی ملنګ جان سره اشنا جنت ته ځي. غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي وایي د لوټو خاورو کور دی وي خیر په لوګو تور دی
د لوټو خاورو کور دی وي خیر په لوګو تور دی وي ټوله دنیا اور دی وي بس یو خګا مور دی وي ډېر ښه ډېر ځل بیا مننه وای د لوټو خاورو کور دی وي خیر په لوګو تور دی وي او ټوله دنیا اور دی وي بس یو خګا مور دی وي او غزل دی وای د جهالت یارو کې ورک پښتونه ځان دی دنیا ته کړلو سپک پښتونه د جهالت تیارو کې ورک پښتونه ځان د دنیا ته کړلو سپک پښتونه د دې جنګونو نه څه نه جوړیږي وکړه نفرت نور د ټوپک پښتونه او راتلونکی نسل به دې څه زده کوي قلم په لاس کې ځان کړه کلک پښتونه ډېر ښه راتلونکی نسل به دې څه زده کوي قلم په لاس کې ځان کړه کلک پښتونه دهشتګرد نه یې بس اغیار دی بولي دنیا کړي ټوله په تا شک پښتونه ډېر ښه ډېر ځل بیا مننه دهشتګرد نه یې بس اغیار دی بولي دنیا کړي ټوله په تا شک پښتونه ټول سره یو شو اتفاق پیدا کو مومند بنګش یو کا خټک پښتونه او ملنګ دعا په مازیګر کړې ده نن به قبلیږي ټک په ټک پښتونه یو ځل بیا مننه وای ملنګ دعا په مازیګر کړې ده نن به قبلیږي ټک په ټک پښتونه ډېر ښه دی ته یو شعر و چې ملنګ نه یم تخلص مې د ملنګ دی که څنګه مډل شعر و مننه وای ملنګ می تخلص دی خو د سوال عادت می نشته ملنګ می تخلص دی خو د سوال عادت می نشته په غاړه کې جامې د ملنګې زما خوښیږي غزل دی وای زما وطن لا تزار وطن هر خواته پروت ستا غیار وطن زما وطن لا تزار وطن هر خواته پروت ستا غیار وطن مونږ د کشمیر آزادول چې غواړو کړي بغاوت پکې کوپار وطن وای مونږ د کشمیر آزادول چې غواړو کړي بغاوت پکې کوپار وطن سخت بیخي پتا لیدلی نشم یم دی د سختو ته تیار وطن ډېر ښه دی سخت بیخي پتا لیدلی نشم یم دی د سختو ته تیار وطن تر اوسه چا کشمیر کې سر ټیټ نه کړو کړي زنده‌باد نرۍ بار بار وطن او ځل بیا تر اوسه چا کشمیر کې سر ټیټ نه کړو کړي زنده‌باد نرۍ بار بار وطن الله دې خوارو زار کړي هغه خلک چې قتلوي دي په بمبار وطن او الله دې خوارو زار کړي هغه خلک چې قتلوي دي په بمبار وطن پرېږدي دي نه د تراکۍ په لاره تا کې اوسیږي ډېر غدار وطن وای الله دې خوارو زار کړي هغه خلک چې قتلوي دي په بمبار وطن پرېږدي دي نه د تراکۍ په لاره تا کې اوسیږي ډېر غدار وطن او د ستا خدمت او ستا دفاع دپاره ولاړ پوځیان دي په هر لار وطن او زه ملنګ ستا غېږ کې رالوی شوی یم ای زما مور ای زما پلار وطن ای زما مور ای زما پلار وطن ډېر قدرمن کتونکو دا و جاوید ملنګ د کور مې یو ښایسته شعر و تر بله ویډیو پورې خپل مدینه ورته ورکړي عزت د لوی له په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته